فرمایي د الله رسول فرمایي که چا یو واره دا وویل سبحان الله وبحمده 1,40,000 نیکۍ الله پاک و ده ته پر یو واره ویلو باندې ورکوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي که چا 100 واره د ورځې دغه سبحان الله وبحمده ووایي پیغمبر علیه السلام فرمایي 1,40,000 نیکۍ الله پاک و ده ته ورکوي. او ابن کثیر مولوی صاحب حدیثه نقل کړی دی په سوره دهر کې فرمایي د الله رسول فرمایي که چا یو واره دا وویل سبحان الله وبحمده 1,40,000 نیکۍ الله پاک و ده ته پر یو واره ویلو باندې ورکوي. بیا بخاری حدیثه نقل کړی امام بخاری صاحب فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام که سړی 100 واره د ورځې دا کلمه ووایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده چې دومره ګناه یې کړې لکه د سمندر ځګ راواخله الله پاک به د ده په دا ویلو د ذکر هغه ګناه یې ورمعاف کړي چې د سمندر د ځګ څومره مقدار دی څومره ځګ دی څومره سمندر دی الله پاک به دومره ګناه هم وما تا ته معاف کړي. څومره لویه خبره ده عزیزانو او څومره انتقه خبره ده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده ډېر اسانه ذکر دی او د الله رسول فرمایي احب الکلام ان احب الکلام الا الله سبحان الله وبحمده رواه مسلم پیغمبر علیه السلام فرمایي الله ته ډېر خوند ورکوي الله ته ډېر خوند ورکوي او دغه ذکر چې دی هغه د ځان دپاره ضروري او لازمي کوي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي طبراني حدیث نقل کړی دی که یو سړی له تهجد بیریږي چې یاره زه به په نیمه شپه راپورته کېږم بیا به زما خوب خرابېږي او بیا به زه مطلب دا خوب پرېږدم پلانۍ پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي وای که څوک په دا بیریږي له دې بیریږي چې زه تهجد نسم کولی په نیمه شپه راپورته کېدل تهجد کول ډېر ګران کار دی. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ډېر دا وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هغه د تهجد ثواب څو د تهجد من څو ثواب او اجر لري الله پاک و تا ته په دې ذکر کې د تهجد ثواب درکوي. ولګوي اندازه ولګوي د الله رسول فرمایي یو سړی بزدل دی او یاره که زه ولاړم جهاد لره نو سر به مې پرېسي پښې به مې پرېسي داسې به زه مړ سم داسې به زه ولاړ سم داسې به چان پاته سي بزدله دی. د الله رسول فرمایي ته دا ډېر وایه سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده فرق نسته سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده دا وایه هغه د بزدلۍ چې ته پاته ولې له جهاد له هغه لویې عبادته الله پاک به وتا ته د هغه جهاد ثوابونه درکړي. کم سړی بزدله دی کم سړی مطلب د خوب ډېر شوقي دی تهجد نشي کولی تهجد له نشي راپورته کېدلی هغه دې دغه تورې ډېر وایي. کم سړی د خپل سر د الله په لاره کې نشي شیندلی بزدله دی بې زړه دی هغه دې دا تورې ډېر وایي. او پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی بخیل دی بخیل سړی بیریږي هغه وایي یاره ما داسې په خوارۍ روپۍ ګټلې دي ما داسې په خوارۍ دا 2 روپۍ پیدا کړې دي نو زه خو نسم کولی چې دا روپۍ چې دي هغه خیرات کم یا صدقه کمه. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا بخیل سړی دی دا تورې ډېر وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده هغه د بخل چې کومه ګناه ده پر غاړه پرته ده یا د 1 روپۍ و 2 خیراتوي و صدقه کوي نه هغه الله پاک به وده ته د صدقې ثواب ورکړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي یو سړی راولاړ سي د الله په لاره کې دومره سونه خیرات کی لکه غر
دومره سونا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه دومره اجرونه ثوابونه نه دي لکه یو سړی چې دا توري ډېر وایي سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده 1,40,000 نیکۍ په یوه حدیث کې د ابن کثیر او بل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي طبراني حدیث دی هغه وایي 1,40,000 نیکۍ پر 100 واره ویلو باندې زه کله کله دا ذکر ډېر کوم چې 100 واره ووایم نو خو د 1,40,000 نیکۍ دي نو بیا چې زه وایم یا الله د چا پر ما حق دی دا زه هغه ته وبخښم که مړ دی که ژوندی دی که ورک دی که ښکاره دی که خپل دی که پرېدی دی صحیح سو دا ور وبخښم چې الله د قیامت په ورځ داسې نه زما عملنامه دا خلک راخلي الله یې دا په چا پسې دا په هغه چا پسې ولې موږ څه انسانان یو خامخا به مې بد کړي خامخا به مې غلط کړي پسې وایه په دنیا کې دا سړی فارغه که کنه د آخرت په ورځ چې در غاړه ونسي هغه ورځ ډېره سخته ورځ ده او ډېره مشکله ورځ ده او ډېره لویه ورځ ده او ډېره د ژړا ورځ ده د الله رسول فرمایي دومره به انسان وژاړي 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 چې د سترګو اوښکې به ختمې سي بیا به د هغه پر ځای وینه شروع سي وینه به هم ختمه سي دی به ژاړي د الله رسول فرمایي که غواړې په دا خپلو اوښکو کې کښتۍ هم چلولی سي هغه ستړې ورځ را روانه ده د هغه ستړې ورځې دپاره به موږ چیش کوو ان احب الکلام الا الله سبحان الله وبحمده بیا به یو سړی وایي یا مولوي صاحب دا خدا رقم ویل کېږي سبحان الله العظیم وبحمده یا سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم داسې ویل کېږي وبحمده یا دا ټوله د الله رسول ښوولې دي ټولې ښوولې دي خو ما په هغو کې دا یو ذکر در وښوی چې سبحان الله وبحمده بس هره ورځ 100 واره چې دا ووایه ډېر لوی ثوابونه دي ډېر لوی اجرونه دي الله دې را نصیب کړي